مجید داسې څلور مختصر آیتونه چې ستا د زندګۍ غټې غټې مسلې په خدای پاک حل کوي. اولنې که چېرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کورمۍ څلور داسې آیاتونه چې وایي سره ستا څلور پریشانانې څلور ټینشنونه لکه څلور کارونه به ورسره ستا کېږي، داسې غټه غټه مسلې به ستا څلور حل کړي. نو راځئ دا ویډیو راسره پوره وګورئ او ویډیو ثواب باندې شیر کړئ. زموږ د پیج سره لایک کړئ. زموږ ویډیو په یوټیوب باندې ګورئ ضرور سبسکرایب کړئ چې زما ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو راځئ د ویډیو طرف ته، ویډیو راسره وګورئ. ته په ډپریشن او ټینشن کې مبتلا د قرآن مجید داسې څلور مختصر آیتونه چې ستا د زندګۍ غټې غټې مسلې په خدای پاک حل کوي. اولنې که چېرې ته په ډپریشن او ټینشن کې مبتلا یې، پریشانۍ او مصیبت کې مبتلا یې، نو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د دې اهتمام شروع کړه. نبی علیه السلام دې باره کې فرمایي دعاء یونس بن متى دعاء کل مکروب، چې د یونس علیه السلام کومه دعا ده د هرې پریشانۍ او غم لپاره نجات دی. دویم که چېرې لا علاج بیماري ته په هغې کې څوک مبتلا یې، انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین، چې په دې کې ایوبي نور دی د محمدي مهر سره مطلب د هر قسمه لا علاج بیمارۍ لپاره دا حل دی. که د دشمن په خوف کې مبتلا یې، د دشمن نه یېرېږي او تا ته نقصان در رسول غواړي، نو حسبنا الله ونعم الوکیل د دې اهتمام شروع کړه. الله پاک به نجات درکړي د هغې. او که چېرې ته د چا نه په خوف او اندېشه کې په چا باندې یېرېږي چې دوکه به راکړي، فراډ به راسره وکړي، نقصان به راته راورسوي، نو بیا او تا ته څه لاره نه معلومېږي چې څه وکړم خدای پاکه، نو بیا وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد د دې اهتمام شروع کړه. لحاظ دا څلور مسلې غټې غټې پریشانۍ دي او په دې مختصر څلور آیتونو کې د دې حل موجود دی. لحاظه په خپل هم د دې اهتمام وکړئ، یاد یې کړئ او نور خلکو ته ووایئ. د قرآن دوستانو ویډیو تاسو کته کورمۍ څلور آیاتونه چې څلور پریشانو حل دی، څلور غټې نور خو ویډیو کې تاسو هر څه واورېده. نو که دا ویډیو هم خوښ شوي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا ویډیو که څوک په فیسبوک ګوري نو پیج سره لایک کړئ، فالو کړئ، داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته په ټایم میلاویږي. که څوک په یوټیوب ګوري په لومړي ځل زموږ د چینل ته راغلي نو ضرور سبسکرایب کړئ، داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.